دوستانو سلامونه ده راته روغ او جوړ خوشحاله اوسئ. څنګه کولی شو دوستانو ډیل کمپیوټر کوریا ټو ته دوستانو موږ تاسو پښتو ژبه ورزده که تاسو راشئ دلته تاسو لیکل کوئ نو زموږ لیکل دلته دوستانو تاسو ته ښکاري چې په انګلیسي باندې وي. که چېرته راشو په کیبورډ کې په دغه شیفټ آل باندې کلیک واخلو بیا هم زموږ ستاسو کیبورډ چې دی هغه پښتو ژبې ته دوستانو نه بدلیږي. نو څنګه کولی شو پښتو ژبه کمپیوټر ته دوستانو زیاته کړو؟ د دې لپاره لومړی راځو دوستانو په همدغه وینډو برخه باندې دوستانو کلیک اخلو. په دې کې دا کنټرول پینل دوستانو ستاسو ته ښکاري، دا کنټرول پینل په دې باندې کلیک اخلو او راځو په دغه برخه کې پورته دوستانو کلیک اخلو او دغه سمال باندې دوستانو بیا کلیک ورته اخلو او راځو په دغه برخه کې موږ ستاسو سرچ کوو دوستانو. صرف ایل چې سرچ کې ستاسو ته په دغه برخه کې راځي دوستانو دغه لانګویج دوستانو تاسو ته ښکاري په دغه لومړی اپشن دغه لومړی دوستانو راشئ په دغه لانګویج باندې به کلیک واخلئ. په لانګویج کې دوستانو موږ ستاسو راځو په دغه کیبورډز اینډ لانګویج دوستانو ستاسو ته ښکاري په همدغه باندې کلیک اخلو او په دې کې راځو چینج کیبورډ ته. په چینج کیبورډ کې راځو دوستانو موږ سره صرف انګلیسي د یونایټډ سټیټ دی. راځو په دغه آرټ اپشن باندې کلیک اخلو. راځو کله چې په آرټ اپشن باندې دوستانو کلیک وایسته اوس په دې کې موږ ستاسو پیدا کوو چې هغه پښتو دوستانو د افغانستان لپاره. نو راځو لږ په دې کې دوستانو موږ ستاسو کتلی شئ دغه د پښتو افغانستان په دغه جمع نښان باندې کلیک ورته اخلو او راځو په دغه کیبورډ کې په دغه جمع نښان دوستانو او راځو دغه پښتو دغه سلیکټوو. کله مو دوستانو دغه سلیکټ کړه اوس راځو په دغه منفي کلیک اخلو او پورته ستاسو ته یو اوکې اپشن درکوي. راشئ په همدغه اوکې باندې کلیک واخلئ او لاندې برخه کې په اپلای باندې کلیک واخلئ او دغه دوستانو اوکې کوئ. کله چې دغه اوکې کړه راځو دغه هم اوس اوکې کوو دوستانو. اوس له دې څخه موږ ستاسو بیک ځو یا شاته ځو په دغه لاندې برخه کې راځو په دغه وینډو باندې کلیک اخلو او اوس موږ ستاسو ګورو انګلیسي لیکي. راځو په کیبورډ کې موږ ستاسو دلته شیفټ آلټ دوستانو یو ځای داسې نیسو او زموږ ستاسو سره به دلته پښتو ژبه دوستانو اوس بالکل راشي. اوس راځو مثلا په پښتو کې زموږ ستاسو اوس دې ته یو څه لیکو. تاسو کتلی شئ اوس پښتو ژبه دغه کیبورډ لیکي. نو زموږ پښتو دوستانو اوس بالکل کمپیوټر ته ور زیاته شوله. نو دغه دوستانو تاسو چې کله کلیک واخلئ نو په دغه ځای کې تاسو کتلی شئ دغه انګلیسي هم شوه او پښتو هم شوه. تاسو کتلی شئ لاندې پښتو دی او پورته انګلیسي دی. نو تاسو کولی شئ دوستانو په همدې طریقه باندې کمپیوټر ته پښتو ژبه دوستانو ور زیاته کړئ. که چېرته نور کمپیوټرونه تاسو بل مډلونه لرئ هلته هم کولی شئ په دغه سرچ کې چې ورته ولیکئ هغسې هم کېږي دوستانو. خو په دغه کې ډېر اسانه طریقه ده چې په دغه ډیل کمپیوټر کې څنګه موږ ستاسو پښتو ژبه ور زیاته کوو. نو دوستانو دغه ویډیو چې وه تر همدې ځایه پورې که خوښوي مې لایک کړئ او له نورو دوستانو سره هم شیر کړئ. موږ ستاسو دوستانو په کمپیوټر کې پښتو لیکو خو زموږ کمپیوټر چې دی هغه پښتو نه لیکي ځکه چې په دې کې دوستانو پښتو ژبه نشته دی. نو څنګه کولی شو چې خپل کمپیوټر ته پښتو ژبه دوستانو زیاته کړو تر څو زموږ کمپیوټر پښتو ژبه دوستانو ولیکي. نو څنګه دوستانو دغه کار کولی شو ستاسو ګورئ چې زموږ کمپیوټر به اوس پښتو ژبه لیکي دوستانو. نو څنګه کولی شو چې دغه پښتو ژبه خپل کمپیوټر لپاره دوستانو زیاته کړو. ویډیو تر پایه را سره وګورئ دوستانو. ویډیو چې سکیپ کوئ ما زموږ چینل هم در سره سبسکرایب کړئ دوستانو. ترڅنګ زموږ ویډیو در سره لایک کړئ داسې تر نور ویډیوګانو چې ستاسو لپاره راوړو تر څو هغه ویډیوګانې ستاسو ته پر وخت سره دوستانو در ورسیږي. دا چې زموږ کمپیوټر انګلیسي لیکي پښتو نه لیکي څنګه کولی چې دغه ډول ته پښتو ولیکي او موږ په خپل کمپیوټر کې دوستانو پښتو ژبه استعمال کوو. نو دغه کار دوستانو څنګه کولی شو د دې لپاره ستاسو ویډیو تر پایه را سره وګورئ. ویډیو چیرې مه سکیپ کوئ.